بل شبهه چې دیو تاسو ته وړاندې کوي نو هغه دا ده او دا ګوره تاسو په خپل هم په دې باندې سوچ وکئ د خپل ایمان غم هم وکئ او د دیو نه هم تپوس وکئ دیو تاسو ته وایي چې دا احادیث موږ ځکه نه منو یا دا ځکه قابل اعتبار نه دي چې دا خو د مخلوق کتابونه دي امام بخاری یو انسانو امام مسلم یو انسانو اوس د مخلوق کتاب موږ د خالق کتاب سره شریک کو نو دا خو شرک شو او شرک حرام او ناروا دی او دغه ایموشنلی ټچ به تاسو له در کی تاسو په جذبه کې چې دا خبره خو بالکل لا سره ټیک کوي او صحیح کوي او بیا تاسو ته چې دا خو په ایران کې لیکل شوی دی دا خبره مسر ملګری کی ای زمارونو کله چې دا خلک تاسو ته ترجمه او تفسیر کوي کنه نو د قران نه دیو د ورلد مینینګ کتاب جوړ کړي د الفاظ او معنو کتاب تاسو لپاره جوړ کړي دی او تاسو سوي وای مصلی ته ویل کیږي چې د یو اس پسې تلو ته ویل کېږي ته مصلی ویل کېږي وای دا کوم ځکه دی لغت په معتبرو کتابونو کې دي ابل ورس په یو ویډیو کې و چې دا نسوک چې کوم دی نو دا نسوک د چا غپلارم نشي ثابتول چې دینه دا قرباني ده د لغت په معتبرو کتابونو کې لیکل چې نسوک چې کوم دی دا د سپینو زر روپو ته ویل کېږي دا غرنګ کله چې تاسو د زکات معنا کوي کله چې تاسو د صوم معنا کوي کله چې تاسو د حج معنا کوي او دا غرنګ کله چې تاسو ته د استغفار معنا کوي د غفاره معنا مطلب دا چې ټوپۍ په سر کا او د غرنګ دا پلان د ورلد مینینګ کتاب دا جوړ کړی دا تاسو ته د ورلد مینینګ کتاب دا تاسو مخه تکي او بیا په دې منځ کې سوی چې یاره دا د لغت او معتبرو کتابونو لیکلي دي تاسو ته یو څه تپوسونه وکي د ځان نه وکي که څوک د دې فتنې نه متاثر شوي دا تپوس ته وکي چې دا تاسو خو وایي چې حدیث د مخلوق کتابونه دي او دا انسانان دي خطا کیدي شي رسا کیدي شي دا تاسو چې موږ ته بار بار وایي چې د لغت په معتبرو کتابونو کې لیکلي دا د لغت معتبر کتاب انسانان نو دا خطا کیدي نه شو دی به دا په خوب کې لیکلي د خوب نه برا پاسېدلې په هغه وخت کې به لیکلي کیدای شي د نشې په حالت کې لیکلي کیدای شي په داسې وخت کې لیکلي چې خیال او سوچ یې نو دا ټول اعتراضونه د لغت په کتاب باندې نه راځي او تاسو بیا دا د لغت کتاب راواغستو د قران شرح او تشریح په وکړه یعنی د مخلوق په کتاب باندې د خالق د کتاب تشریح کوي نو په خپل فتوا کې په شرک کې اخته کیږي کنه دا مخلوق هم به په شرک کې اخته کو که اختم نه کو الله بندگانو دا تاسو ته ډیر زیات غړ دروغ ویلي د رسول الله مبارک حدیث تلری کا او د غرنګي د لغت کتابونه پر اده پاسه کا او د لغت کتابونه چې کوم دی په اغه باندې د انسانانو کتابونه پر اده پاسه کا او په اغه باندې د قران کریم معنا او شرح دا او هغه ګډه وړه او غلطه دا ته پوسټ تاسو د دین مو کې د خپل ځان نه مو کې چې دی اوس په دې وخت په شرک کې اخته دي کنه دی اخته دیمه خبره دا ډیره زیاته ضروری زمارونو چې ښا دام د سره ومنل اگر خو دا ثابت هم نه چې احادیث چې کوم دي دا عجم لیکلي دي د دې وروسته موږ وضاحت لرازو ان شاء الله تعالی پوره تفصیل سره پوره حقیقت سره او د دې د دجل او د دروغ د احکار کولو